دا یو ملګری یو تپوس کوي و یو ملګری دی هغه مونځ هم کوي او اودس هم کوي خیراتونه هم کوي او صدقې هم کوي خو ډمچوري کوي پخوا به ورته ډمچوري ویلې اوس چې ورته ډمچور ووایه په هغې باندې خفه کېږي نو وایي دا پنکاري ده او بعضې ناپوهه پکې لا دا مو یاره وایي په موږ الله ډېر رحم کړی دی وایي لور مې وایي فنکاره ده او پلانی ده او زوی مې فنکار دی الله دې زموږ او ستاسې دا خولې صحیح عادت کړي زموږ نه دا د خولو واګې ډېر خطا شوي دي بلکې د بعضې ناپوهو ورونو نه او د ناپوهو خویندو نه موږ دا واورېدل وایي ملیان په څه پوهېږي او هسې ځان له کار کتلی دی او فنکاري چې ده او موسیقي چې ده وایي دا د روح غذا ده ګوره هغه غذا د روح چې د اسمان نه قرآن کې ده هغه د خلکو پرېښوده او ډمچورۍ ته او ډنګ ټکور ته او ګانو بجانو ته چې دا د قیامت د علامونه مې یوه علامه ده او دې ته د روح غذا وویلې انا لله و انا الیه راجعون خو بس چې د چا روحونه مرداري نو د هغو غذا هم دغه مرداره وي د روح غذا قرآن او حدیث دی قرآن کې یو آیات د سورة لقمان کې او داسې آیاتونه نور هم دي ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا الله وایي داسې خلک دي چې هغوی بې پیادې خبرو کې ځان مشغولوي او د الله د لارې نه ګمراه شوي دي بې علمه او د الله آیاتونو دین پسې ټوقې کوي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویلي وو وایي زما د الله په ذات او د کعبې چې رب دی په هغې باندې قسمي چې د دې لحو الحدیث نه دغه فنکاري او ګانې بجانې دا مراد دی عبدالله ابن مسعود ویلي والله هو الغنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم ویلي وو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ویلي وو چې د دې نه مراد دغه ګانې بجانې او فنکاري ده او قرآن کې الله څومره وایي دی له د عذاب مهین عذاب مهین کې دوه معنی دي داسې عذاب چې دا به سپک کي او داسې عذاب چې ذوالحانه خپله سپک عذاب دی الله دې ته موږ او تاسې وساتي او حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کې دي چې دا غنا ډنګ ټکور او دا ګانې بجانې دا ینبت النفاق فی القلب دا زړه منافق کوي او شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه ویلی دی چې مذهب الائمه الاربعه د څلورو امامانو مذهب دا دی چې ان آلات اللحو دا د ډنګ ټکور آلات دا کلها حرام دا ټول حرام دي ولا نزاع فی حرمته د دې په حراموالي کې هیڅ نزاع نشته او دا شیخ الاسلام په مجموعة الفتاوا 11 جز کې ذکر کړی دی او دا شیخ البانی رحمت الله علیه په د سلسله الاحادیث الصحیحه کې دا راوړی دی امام ابن قیم رحمه الله یو عبارت ویلې دی هغه وایي الغناء برید النفاق دا ډنګ ټکور چې دی وایي دا ډاګي د الغناء برید الزنا وایي دا ډنګ ټکور چې دی وایي دا د زنا هغه ډاګي دی لکه ډاګي چې خط وړي نو څوک چې دا ډنګ ټکور دا کوي دی په زنا کې واقع کېږي شیخ ابن باز رحمت الله علیه دې ډمانو ته او دې ټولو ته وایي د الله نه ویرېږئ زړونه په قرآن سم کوي زړونه په حدیثو باندې سم کوي او ډنګ ټکور په دې شیطان خوشحالیږي او رحمان پې غوسه کېږي او بیا وایي شرها عظیم ډېر لوی شر دی د دې په وجه کله انسان مرتدم شي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د مسلمانانو الله دې د دې اصلاح وکړي الله دې د ګانو بجانو نه او د دې ډنګ ټکور نه د امت مسلمه واړوي او الله دې د قرآن او د حدیث په هغه دعاګانو او ذکرونو کې الله دې د زړونه مصروف کړي او الله دې زموږ زړونو کې ورونه ایمان راولي خفه نه شئ او دا ټولو ته وایم ګوره چې دې ډنګ ټکور دی نه واوړئ د آخرت ډېر سخت عذاب دی د الله ډېره سخته غوسه ده د الله نیول هم ډېر سخت دي هسې نه چې الله مو ونیسي او دنیا او آخرت راله برباد نه کړي الله دې موږ او تاسې د ډنګ ټکور نه وساتي او کوم مؤمنان چې هغه دې کې اخته شوي دي الله دې هغوی ته هدایت وکړي